د بل چا مرستې ته اړتیا نشته دی یوازې د ده په بالینګ باور کول پکار دی هره لوبه کې د ده تاثیر ښکارندوی خو ښکاري چې د ده په ساتلو سره افغان کپتان اصغر افغان همیش دفاعي کپتانی کوي برید کوونکي کپتانی نه کوي له همدې کبله دا شاته ساتي فکر یې دا وي چې د هرې لوبډلې خلاف به لوبه 50 اورونو ته ځي 100 اورونو ته به ځي خو راشد خان داسې یو بلر دی چې په خپله ورځ باندې هر یوه سیال لوبډله په 100 ورځه لوبه کې په 15 اورونو کې ختمولی شي او 50 ورځه لوبه کې تر 15 اورونو پورې د سیال لوبډلې کار تمامولی شي او همغه کار وشو لا هم د لوبې 20 ور روان دی راشد خان خپل درېیم اور ترسره کوي او دلته یې سیمې سنګ له مخې پورته کړ سیمې سنګ چې د روان سفر تر ټولو زیاتې منډې نننۍ سالۍ کې جوړه کړې 20 منډې جوړه کړې ان 20 اوریزه 50 اوریزه سالیو کې هم دومره منډې نه وې ترلاسه کړې 19 یې زیاتې منډې وې نن په 20 منډو له میدان څخه بهر وویستل شو جارج ډاکریل میدان ته راښکته شو تر څو له اوبراین سره ملګرتیا وکړي ښه ملګرتیا روانه وه د سیمې سنګ او اوبراین ترمنځ خو دغه ملګرتیا پای ته ورسوله راشد خان نوموړي دغه ګوګلي بال چې بیټسمین ته دننه ور روانو کوشش کاو سویپ کی د هغې د ټرن او سوینګ سوچ او فکر یې نه و کړی کوشش یې کاو فکر یې کاو چې بال سیده روان دی سویپ به کي او بال دننه ورغی بیټسمین ته او نوموړی کلین بولډ شو دغه سویپ په لوبولو کې بیړه هم وکړه مخکې دې نه چې بال پیچ نوموړي سویپ کړی و له همدې کبله مال د څلورو د بونډرۍ د وکټ په لور باندې او نوموړی کلین بولډ شو